سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو زما نننۍ ویډیو چې ده د افغانستان د مولیانو صاحبانو په باره کې ده چې دا موجوده حکومت چې دی دا ټول د مولیانو دی او ټول د مولیانو صاحبانو په لاس کې دی. څوک پې خوشحاله او څوک پې خفه، دا هر سړی حق لري. خو افغانان ورونو دا زما ویډیو کیدی شي د تاریخ یو حصه وګرځي، زه تاسو ته تاریخي حقیقت درته ویم. زما چا سره کار نشته، زما ولس تا سره کار دی. ګورې افغانان ورونو، په دنیا کې چې وګرځي که هغه د اسلامي ملکونو مولیان دي او که د کفارو خپل مولیان لري، د چرچونو دي، یو هم د چوکۍ دومره شوق نه لري څومره شوق چې د افغانستان مولا د چوکۍ لري. موږ وایو تا ونې دې مبارک وي ملا صاحب، موږ د سره و الله تعالی دې کامیاب کړه، الله تعالی دې سپوږمۍ ته وخېژوه. خو زه تاسو یو دوه خبرې کوم افغانانو. اول دا دی که ملا صاحب دغه موجوده حکومت چې د مولیانو دی که دا چې ته کامیاب شو، د دنیا سره زموږ سیالي برابر کړه، بېروزګاري ختمه کړه، په 21مه صدۍ ده موږ د دنیا سره سیالي مات کړو، نو همیشه دپاره په افغانستان کې د مولیانو حکومت وي او زموږ هم ورسره تکبیر الله اکبر دی. او که چېرته ناکام شو نو همیشه دپاره د مولا صفایي وشوه، بیا به په سیاست کې مولا ګوتې نه وایي او بیا به افغانان هېڅکله دې خلکو له بیا چانس ورنکړي، نه به مولا له دا چانس ورکړي، نه به مجاهد ته دا چانس ورکړي چې ته بیا راشه د افغانستان حکومت وکړه. موږ ورته کامیابي غواړو. خو افغانان ورونو موږ یو خبره کوو چې د غازي امان الله خان تر اوسه پورې د مولیانو ډېر زیات شوق دی چې وروره دې چوکۍ ته ځان ورسوي او ډېر زیات هلو ځلې کې ډېر زیات د کفر او د ټاپې لګېدلي دي په دې افغانستان کې. په غازي امان الله خان د کفر ټاپه ولګېده، په ظاهرشاه باندې د کفر ټاپه ولګوله، په داود خان باندې د کفر ټاپه ولګوله، نور همداسې چې راځي چې څومره تېر شوي دي دغه زموږ ستاسې رئیس جمهوران. زما دا ویډیو د ټولو مولیانو صاحبانو ته نه ده، زما په خبرو باندې چې کوم صحیح مولا او چې ته صحیح دین بیانوي او چې ته صحیح افغانیت پکې هغه زما په دې خبرو باندې پوهېږي. نو خبره دا د افغانان ورونو چې اوس به د دې موږ دې ته به چانس ورکوو، د دې معلومات به اوس وشي، ځکه په مخکینی د اشرف غني صاحب حکومت خو دې ښودو چې دا د کفارو غلام حکومت دی او دې سره کفار حکومت کوي. نو اوس خو تاسې سره الهي نصرت دی، ځکه هغې سره د امریکې دغه زورو او تاسې سره الهي نصرت دی. نو موږ به اوس وګورو چې تاسې څنګه د افغانستان ودانوئ، څنګه یې په مخ کې وړئ. موږ تاسې سره موږ منفي تبلیغات نه کوو. خو که اوس درته ویم چې ملا صاحب ته اهل نه چې ته رئیس جمهور شي، ته اهل نه چې صدر اعظم شي، ته اهل نه چې د پانتون رئیس شي، ته اهل نه چې د شفاخاني رئیس شي، ته اهل نه چې ساینس او ټکنالوژي ته مشر شي. خو په ما باندې د واره د کفر ټاپه لګئ، وایي وګوره پیغمبر علیه السلام لیډر تیر شوی، ته څنګه دا خبرې کوې؟ خو پیغمبر علیه السلام دا خبره دایروي چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. مګر دا یو ټکی ټکټ کې خالي دا یو ټکی ماته دا کوي چې ته خو د اسلام په خلاف، موږ د اسلام په خلاف نه یو، موږ د اسلام حقیقي اسلام موږ په افغانستان کې غواړو، موږ حقیقي او آزاد افغانستان غواړو، موږ حقیقي کار اهل کار ته وسپارل شي دا شی غواړو. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو دا یاد ساتئ چې موږ افغانانو کمونیستي موږ وشرموله، کمونیستي دومره بد نه وه چې افغانستان ته راله په شرمونې وشرموله. مجاهدتوب یوهانیان چې ورته وایي دا دومره بد نه و څومره چې د افغانانو په شرمونې وشرموله. دا مجاهدتوب ملایتوب دومره دغه نه دی چې څومره د افغانستان بعضې ملایانو ځانونه شرمولي، د ټول ملیان نه خیم صاحبان. دا ډیموکراسي دومره شرمېدلې نه وه چې څومره افغانانو دا ډیموکراسي وشرموله. ډېره په بخښنه غواړم د ټول خلک نه خیم، وهابیتوب دومره خراب شی نه و څومره چې افغانانو ته وهابیتوب راغی په شرمونو باندې وشرمو. صاحب مهربان او د ځانه د بعدې فتواګانې ورکوي. نو موږ هر شی افغانان ورونو شرمولی دی. نو موږ درته کامیابي غواړو، انشاءالله موږ به دې خلکو له موقع ورکوو چې افغانستان یو داسې او دا دې خبرې دي چې موږ به یو جدید اسلامي حکومت جوړو. نو جدید اسلامي حکومت دپاره به وګورو چې دې د الهي نصرت دې سره څومره کومک کېږي او څومره دا وطن جوړوي. الله تعالی دې ټول مولیان سپوږمۍ ته وخېږي چې دا سپوږمۍ وګوري چې دا دنیا څه رقم جوړېږي. نو موږ به انشاءالله دغه خپلې هلې ځلې به کوو، نیوکه به کوو، بې ځایه نیوکه به نه کوو، منفي تبلیغات به نه کوو. موږ د حق علماو ته سلام کوو، موږ یې د خپو خاورې. خو بدعتیانو ته هغې ته چې د قرآن نه علاوه خبرې کوي دلته خلک ګمراه کوي، د هغې په خلاف یو، د هغې په خلاف یو. الله تعالی دې تاسې کامیاب کړي ملا صاحبانو او موږ درته کامیابي غواړو. دا راته اخري چانس دی که چېرته پاس شوئ، که پاس نه شوئ نو بیا مهرباني وکړئ چې
څنګه د دې نور اسلامي ملکونو ملایان خپل جومات سره کار دی په سیاست کې کار نه لري همدغه شان دي په کورونو کې یو جومات ته ځئ راځئ نور د افغانستان پرېږدئ که ناکام شوئ او همدغه شان دي چې دا کرسچن د دې یهودان مولیانو دوی هم په دې حکومتونو کې ډېرې ګوتې والې هغه هم د حکومت نه جدا کړه نو دغه اروپا په ترقۍ لاړه او دغه شان ترکي ته وګوري یا سعودي وګوري یا دوبۍ وګوري یا نور ځایونه وګوري مولیان خپل کار سره کار لري خپل جومات دی خپل بچیان دي یو په دې وانې څلور ښځې کړي سر چې راوځي څلور رقمه سپری استعمالوي پش 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 ښایسته موټر ورته ولاړې پاک سوتره نو الله تعالی دې تاسو ته بیا دغه شان دي زندګي نصیب کړي تاسو دپاره اخري چانس دی موږ درته کامیابي غواړو موږ درته کامیابي غواړو چې تاسې افغانستان جوړ کړئ او دا خاینین غداران ورک کړي ټول ولس به تاسې سره ولاړي دا به اخري چانس وي افغانان ورنو که ملا پاشو نو همیشه دپاره به په افغانستان کې د مولیانو حکومت وي او که ناکام شو نو بیا به د همیش دپاره د ملا نه به خلک نفرت لري همیش دپاره به دغه شان د خلکو نه بیا نفرت لري الله دې وکړي چې موږ د اسلام او د افغانیت ته خدمت وکړو په صداقت سره دا ویډیو شیر کړئ او دا ویډیو یا ساتئ ځان سره سیف کړئ دا به کېږي خدای